السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حکیم یم، ستاسو د ساینس استاد. نن به موږ تاسې د انسان د تنفسي سیستم په باره کې وغږیږو. تاسو د کتاب 4م لوست او 8مه پاڼه. راځئ چې نو درس د الله پاک په نامه سره شروع کړو. مخکې له دې چې نوي درس ته ولاړ شو، راځئ چې تېر درس یو ارزونه هم وکړو. موږ تاسې په تېر درس کې د وینې د دوران د سیستم په باره کې وغږېدلو. راځئ چې د ارزونې سوالونه لنډ سره ځواب کړو. وینه څه شی ده؟ وینه یوه مایع ده چې دوه برخې لري: جامد کرویات او پلازما. جامد کرویات 3 رقمه دي: سپین کرویات، سره کرویات او صفحات دمویه. او مایع یا پلازما کې غیر اضافي ضروري مواد دي. صحیح ده؟ د وینې د رګونو نومونه واخلئ. وینه 3 رقمه رګونه لري: ورید، شریانونه او عروق شعریه. د وینې د دوران د روغتیا ساتنې لپاره څه باید وشي؟ باید ورزش وشي، دخانیات او الکولي مشروباتو څخه ډډه وکړي چې خلک روږدي نشي او وینه ککړه نشي. شریانونه او وریدونه په بدن کې کومې دندې ترسره کوي؟ شریانونه پاکه وینه د بدن ټولو ځایو ته رسوي. په پاکه وینه کې اکسیجن او غذایي مواد دي. او وریدونه بیرته بیا غیر ضروري مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد له حجراتو نه راټولوي او بیرته په زړه کې تصفیه کوي. صحیح ده؟ ښه، دا د تېرې ورځې د درس ارزونه وه. راځئ چې خپل د نن ورځې درس هم ولولو. نن به موږ تاسې د انسان د تنفسي سیستم په باره کې وغږیږو. د نن ورځې موخې به مو د تنفسي عملیې پیژندل او د تنفسي سیستم د اجزاو باندې پوهېدل او د انسان د تنفسي سیستم د روغتیا په اړه به پوهېدلي. ستاسو له نظره هوا له کومې لارې بدن ته ننوځي او چیرته ځي؟ د تنفس په عملیه کې کوم شی بدن ته داخلیږي او کوم شی له بدن څخه راوځي؟ که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو څه به پېښ شي؟ تاسو خپل لاس په سینې باندې کېږدئ او په زړه او په زور تنفس وکړئ. څه احساس کوئ؟ دا تاسې همدا اوس خپل لاس په سینې باندې کېږدئ او ښه زور یې کوئ. بیا وګورئ چې تاسې تنفس کولی شئ او که نه. د اوبو په یوه ګیلاس کې چې د چای د کاشوغې په اندازه حل کړي، چونه هم حل کړي او پرېږدئ چې رسوب وکړي. وروسته یې صافي او په یو بل ګیلاس کې ور واچوه او د خودکار قلم د نیچې او یا شیشې نل په واسطه پکې پوه کړئ. وګورئ چې د نوموړې رڼې مایع ترمنځ کوم بدلون رامنځته کېږي. په دې هکله سره خبرې وکړئ. دلته یو فعالیت لرو، تاسې دا په کور کې وکړئ. یو ګیلاس راواخلئ. صحیح ده؟ د قاشوغې په اندازه کې چونه واچوئ. پرېږدئ چې چونه رسوب وکړي. وروسته بیا کې ور پوه کړئ. بیا وګورئ څه تغیرات راځي. ځکه چې دا د موږ تاسې د درس سره ارتباط لري. دا موږ تاسې ته د اکسیجن موجودیت درښیي. صحیح ده؟ راځئ څخه متن هم ولولو. زه متن وایم، تاسې په لوړ اواز سره راسره تکرار کړئ. د اکسیجن اخیستلو او له بدن څخه د کاربن ډای اکساید راوتلو عملیې ته تنفس وایي. په ترتیب سره تنفس غړي له پوزې، وچې غاړې، حنجرې، قصبة الریه، برانشي ګانو، سږو او هوایي کڅوړو څخه عبارت دي. هوا د پوزې د سوریو له لارې تنفسي نلونو ته ننوځي او سږو ته رسي. تنفس د خولې له لارې هم کېدای شي، خو د خولې په نسبت د پوزې له لارې بهتر دی، ځکه هوا د پوزې د سوریو له لارې د نریو ویښتو او مرطوبو موادو په واسطه فلتر کېږي او خو د خاورو ډولو میکروبونو څخه پاکېږي. پاکه او ګرمه هوا سږو ته ورننوځي. کله چې هوا د پوزې له سوریو څخه تېره شي وچې غاړې ته ور داخلیږي.
له وچې غاړې څخه وروسته له حنجرې څخه تیریږي او قصبة الریې ته ننوځي. هوا له قصبة الریې څخه برانشیو ته تیریږي. ښی برانشی هوا ښی سږي ته او کیڼ برانشی هوا کیڼ سږي ته ورلیږي. سږي د سینې د قفس ترمنځ ځای لري او له بطن څخه د حجاب حاجز په وسیله جلا کیږي. په سږو کې برانشي په وړو څانګو ویشل کیږي چې نوموړې څانګې په خپل وار په خورا وړو څانګو ویشل کیږي. په پای کې په هوایي کڅوړو ختمیږي. د غازونو تبادله په همدغو هوایي کڅوړو کې صورت مومي. د هغو کوټو هوا چې ککړې تړلې وي روغتیا ته تاوان رسوي. سپورتي تمرینونه باید په آزاده فضا کې ترسره شي ځکه په آزاده فضا کې پاک او تازه هوا وجود لري چې د روغتیا لپاره ګټوره ده. د خپل بدن د تنفسي سیستم د روغتیا ساتنې لپاره باید د سګرټ، چیلم او نورو څکولو څخه په کلکه ډډه وشي. صحیح ده؟ دا د نن ورځې درس ده. موږ تاسې نن به د انسان تنفسي سیستم په باره کې وغږیږو. انسان تنفسي سیستم عبارت دی له پوزې، غاړه، وچه غاړه، حنجره، قصبة الریه، برانشیګان او هوایي کڅوړې. صحیح ده؟ کله چې هوا را دننه سي بدن ته، د هوا نه مو د موږ هدف اکسیجن ده. صحیح ده؟ اکسیجن چې کله بدن ته را دننه کیږي، دلته یو تصویر لرو. هوا د پوزې له طریقې او یا د خولې له طریقې بدن ته را دننه کیږي. صحیح ده؟ بیا هلته د حنجرې نه تیریږي، وروسته بیا له قصبة الریې نه راځي ششانو ته یا سږو ته، بیا راځي سږو ته. صحیح ده؟ دلته بیا په سږو کې اول برانشیګانو ته او بیا له برانشیګانو نه وړو هوایي کڅوړو ته هوا ځي. صحیح ده؟ په همدغو کڅوړو کې د هوا بدلون صورت مومي. دلته یو ژوندی موډل هم لرو، هغه به هم تاسو ته دروښیو. کله چې هوا د پوزې له طریقې نه دننه سي، بیا دغسې د وچې غاړې نه دلته هوا راځي را تیریږي، سږو ته رسیږي. بیا په سږو کې برانشیګان او هوایي کڅوړې دي. دلته په سږو کې هوایي کڅوړې دي چې ډېرې وړې وړې خونې لري. په هغو خونو کې اکسیجن دننه کیږي او هلته د کاربن دای اکساید سره ځای بدلوي. کاربن دای اکساید هر کله چې موږ ساه اخلو، همدغه موږ ساه اخیستل، تاسې هم ښه په هوا سره ساه واخلئ، همدغه ساه اخیستل د اکسیجن دننه کول دي او بیرته د کاربن دای اکساید ایستل دي. دغه ټول په سږو کې صورت مومي. په سږو کې برانشیګان او هوایي کڅوړې دغه عملیه ترسره کوي. صحیح ده؟ د نورو حیواناتو سیستمونه هم په همدغه رقم سره دي. هغه هم اکسیجن اخلي، کاربن دای اکساید بیرته راباسي. چیرته دغه عملیه صورت مومي؟ په کوم بخش کې؟ آفرین، په سږو کې. سږو کې بیا وړه هوایي کڅوړې دي، هلته همدغه عملیه ترسره کیږي. صحیح ده؟ د اکسیجن اخیستل او د کاربن دای اکساید ایستل تنفسي عملیه ده. صحیح ده؟ د تنفسي غړي کوم دي؟ پازه، غاړه، حنجره، قصبة الریه، برانشیګان، سږي او هوایي کڅوړې. صحیح ده؟ هوا د پوزې له سوریو څخه تنفسي نلو ته ننوځي او سږو ته رسیږي.
تنفس د خولې له لارې هم کېدای شي، خو د خولې په نسبت د پوزې له لارې بهتر ده، ځکه چې هوا د پوزې د سورۍ له لارې د نرۍ ویښتو او مرطوبو موادو په واسطه فلتر کېږي. زموږ تاسو په پوزه کې نري ویښتان دي او مرطوب ویښتان دي چې هوا فلتر کوي که نه؟ د خولې له لارې هم کولی شو چې تنفس وکړو، خو هغه بیا لږ څه خطر لري. ولې خطر لري؟ ځکه چې کېدای شي چې هوا کې د میکروبونه هم او د خاورې ګرد او دوړې هم تېرې سي او خدای نخواسته موږ مریض کو. خو دغه د پوزې له طریقې کې موږ تاسو تنفس اخلو په نورمال شکل، دا ډېر ښه ده، ځکه چې د میکروبونه او دوړې او خاورې ټول پاکېږي. کله چې هوا د پوزې له سورۍ څخه تېره شوه وچې غاړې ته داخلېږي او له هغه نه وروسته قصبة الریه او قصبة الریې نه هم برانشیو ته رسېږي. ښی برانشۍ هوا ښي سږي ته او کیڼ برانشۍ هوا کیڼ سږي ته لېږدوي. او د سینې سږي چې دی د سینې د قفس د لاندې دي، دغه هډوکي چې دی د سینې همدغو لاندې د مستقیم دغه د موږ تاسې سږي دي، او سږي بیا په منځ کې کیڼ خواته دلته موږ زړه ده، ځکه د زړه او د سږي ترمنځ فاصله کمه ده چې دغه وینه چې زړه ته راځي، دغه وینه راځي په سږیو کې پاکېږي، بیرته زړه ته ځي، زړه یې بیرته پمپ کوي. هره ثانیه زړه وینه پمپوي او د نورمال یو ځوان هلک د وینې د ضربان 2 ضربانه په دقیقه کې دي. صحیح ده؟ نو دغه عملیه ټوله د وینې د تصفیه دلته په قصبة الریه د سږیو د هوایي کڅوړو کې صورت مومي. موږ تاسې باید ډېر پام وکړو چې موږ خپل دغه سږي ککړ او مردار نه کړو. له سګرټو نه ډېره لرې ځان وساتو، ځکه چې دغه سګرټ چې دي چلم او دغسې نور د سږي مرګ ده، سږي له منځه وړي، تک تورې کوي. تاسې که چیرې په عکسونه یې ووینئ د هغه کسانو سګرټ ویني دوی د سږو عکسونه ووینئ، دوی سږي له منځه تللي دي او ډېر کم عمر کوي. صحیح ده؟ دا د نن ورځې درس و. هیله لرم چې د نن ورځې درس مو زده کړی وي. په بله پاڼه کې موږ تاسې دلته یو ارزونه هم لرو او همدارنګه کورنۍ دنده هم لرو. دا ارزونه او کورنۍ دنده تاسې په خپل کورونو کې حل کوئ، کتابچو کې هم حل کوئ. څه سوال هم درلوده موږ ته یې راواستوئ. نو هیله لرم چې درس مو زده کړی و. دا د نن ورځې درس و. د الله په امان.